تازه خبر پاکستان وایي واخان د افغانستان خاوره ده او ځمکنۍ بشپړتیا ته یې احترام لرو. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ده. پاکستانی رسنیو د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت د یو ډیپلوماټ شفقت علي خان له قوله خبره کړي چې واخان د افغانستان خاوره ده او دوی د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته احترام لري. نوموړي د یو خبریال دې پوښتنې ته په ځواب کې چې پاکستان هڅه کوي واخان ونیسي ویلي دغه راپورونه ناسم دي. د نوموړي په وینا پاکستان کله هم نه غواړي واخان له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. افغانستان زموږ ګاونډی هیواد دی، موږ یې خپلواکۍ او ارضي تمامیت ته درناوی لرو.